طالبان وایي که اشرف غني استعفا وکړي سولې کوي. سلام او وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. طالبانو د مرکچي پلای مرستیال وایي د سولې د روانو خبرو خنډ د اشرف غني حکومت دی او که غني استعفا وکړي سوله کیږي. د طالبانو د قطر د مذاکراتي ډلې یو پلاوی پرون پنجشنبه روسیې ته تللی او هلته یې له روسي چارواکو سره خبرې کړي. د طالبانو د مرکچي او سیاسي دفتر مرستیال عباس ستانکزي نن جمعه په مسکو کې خبري ناسته لرله چې پکې وویل کله چې سوله راځي نو د اوسني حکومت په ځای به یو بل اسلامي حکومت راځي، نو به همدې خاطر اشرف غني یو حکومت یې د سولې مخالفت کوي. نوموړی سره له دې چې وایي د افغانستان د راتلونکي نظام جوړښت په افغانانو پورې تړاو لري، خو زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه کې راغلي چې د افغانستان راتلونکی حکومت به یو اسلامي حکومت وي، نو طبیعي ده چې د اشرف غني حکومت به له دې سره ختمیږي. دی زیاتوي د بهرنیو ځواکونو په شتون کې موږ وسله پر ځمکه نشو ایښودلی، که همدا اوس اشرف غني له جنګه لاس واخلي او ووایي چې زه استعفا کوم او د نوي حکومت لپاره د سولې قرباني ورکړي، په همدې دلیل مذاکرات کوي. خو د په خبره اشرف غني هڅه کوي خپل واک ته دوام ورکړي، که په یو نظام توافق ته ورسیږو اوربند کیږي. د هغه په وینا دوی داسې حکومت غواړي چې د افغانانو اکثریت یې غواړي، د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به پکې خوندي وي، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه کوي، د جعفریه فقه ټولو اصولو ته به احترام لري او د دې مذهب پیروان به په راتلونکي کې په خپلو ټولو مذهبي چارو کې آزاد وي. ستانکزي د موقت حکومت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا موضوع په خپله د افغانانو ترمنځ ده چې پریکړه وکړي چې راتلونکی نظام به څه ډول وي، خو د دوحې د خبرو په راتلونکي اجنډا کې د افغانستان د راتلونکي نظام موضوع شامله ده. د غرازوربند، د بشر حقونه، د ښځو حقونه او داسې نور موضوعات په اجنډا کې شامل دي. خو د انتقاد وکړ په داسې حال کې چې د طالبانو د مرکچي پلاوي د ټیم غړي له 70 تر 80 سلنې د طالبانو رهبري جوړوي، خو مقابل لوري صلاحیت نه لري او نه هم یو نظر دی. د طالبانو د مشرتابه د غړي د روانې جګړې په اړه وویل په دې کې شک نشته چې اوس له امریکایانو سره اوربند شوی، نو ځکه له هغوی سره جګړه نه کوي، خو حکومت سره ځکه جګړه کوي چې هغوی د دوی په مقابل کې عملیات کوي. نوموړي د کابل د ناامنۍ پړه د حکومت په غاړه واچوله او ویل کابل چې اوس ناامنه دی د دې مسؤلیت د کابل ادارې ته راجع دی، ځکه د هغوی په لاس کې دی. موږ ژمنه کړې چې په لویو ښارونو کې به بریدونه نه کوو. ستانکزي له القاعدې سره په اوس مهال کې د طالبانو اړیکې رد کړي او ویل دم ګړۍ په افغانستان کې د القاعدې په نوم څه نشته، نه هم کوم مرکز موجود دی. د طالبانو په لیکو کې له افغانانو پرته بل څوک نشته، خارجيان پکې وجود نه لري. د داعش ډلې په اړه وویل موږ داعش ټکولی او اوس په ډیر کمزوري ډول وجود لري، سره له دې چې حکومت د طالبانو پرتنیو څرګندونو ته تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو ولسمشر اشرف غني څو ورځې مخکې په ننګرهار کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې واک به یو منتخب ولسمشر ته سپاري. د غراز د ولسمشر ویان مرستیال د واخان میناپال پرژواک اجانس ته ویلي چې موقت حکومت د اساسي قانون خلاف دی او افغانستان خلکو ته هم د منلو وړ نه دی. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای